راشه دا هغه ځای دی چې مفتي صاحب باندې په دې ځای باندې بلاست وشو. دا لار جومات ته تللې ده او په دې ځای باندې مفتي صاحب زخمي شو او هسپتال ته منتقل شو. جي دا د منیر شاکر صاحب کور دغه اخوا لاره کې دی او په دې ځای باندې دا جومات ته لار تللې ده چې مفتي صاحب په دې باندې تو په هغه ټایم څوک موجود وو؟ جمع ولاړه وه. د څه ټایم د مازدیګر د مازدیګر جمع ولاړه وه. په دغه ور کې هم دغه یو رکعت یو څو نښې شته. کومه تنده ماته دا ماته دا یوه دا ګورئ او راشئ کیمرمینه دا د اوسپنې دروازه چې کومه ده دا خفتې پرې راغلی دا یې ماته کړې ده. ها دومره یو زورداره دماکه پېښې وه چې د مازدیګر جمع ولاړه وه. دا د روژې مبارکه میاشت ده. دا تاسو وګورئ د دې دیوال نه یې هغه پلیستر هغه هر څه لرې کړي دي. دا به کیمرمین صاحب تاسو کتئ. الله اکبر. یا بره دغه کمره اجازه وښوم دغې باندې دغه چوکۍ موکۍ چې کومې دي دا ته هم لر شوي دي. دننه شیشې ماتې شوې دي. الله اکبر. دننه په جومات کې شیشې ماتې شوي دي. ډېر په تیزۍ سره داس شوی جی 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 وایي بالکل وایي شعر شیر کېږي به موږ دا وایو چې زموږ چیف منسټر چې صوبې کوم دی دله پکار دی چې راشي دې ماشومانو وښکې پاکې کړي. زموږ چودري ذوالفقار صاحب دلته ایجي دی په د صوبې وزیر اعلی صاحب دی یا دا نور چې کوم محکمې دي سرکاري هغه افسران دي دوی له پکار چې راشي په دې ماشومانو د یتیمانو وښکې پاکې کړي. څنګه چې عمر صاحب داسې د خپل وخت تېر کړی و دیونه والا تپوس نه کوي خلکو نه مذمتو باندې نه کېږي. حدیث پاک مرحوم دی چې په دریو طبقو کې پوره دین نه راغلی په نارینو کې په زنانو کې په بچو کې په ملک کې امن هم نشي راته او د الله مدد نه یا خلکو سره ټیک ټاک به مونږ ټیکي ګوالې چې زمونږ سرکاري ادارې زمونږ کوم سیاسي قیادت دی زمونږ علما دي زمونږ عوام دي دا ټول په یو پلیټفارم باندې راشي او اتفاق باندې ودرېږي خپل د ملک د امن سوچو کې د بچو امن سوچو کې که چېرته داسې نه وي نن دا شوه بله ورځ پکوړي کې شوې دا سبا به بله داسې پېښه مخې ته راځي چې زمونږ ټول عمر به پښتون او د مسلمانان به اوښکې پاکوي یاره دا زمونږ حکمرانان په کوم ځای ودري دیو ته زه ریکویسټ کوم چې را دې شي خپل د ماشومانو اوښکې پاکې کړي. ډېره مهرباني صاحب. جوماتونه مو شاړېږي مدرسې مو ویرانېږي د تپوس هېڅوک نشته که کم مشر راځي کم سیاستمدار راځي نو صرف افسوس او مذمت له زه یم افسوس او مذمت له دې بالکل نه راځي. جوماتونه او مدرسې رانه شاړېږي داسې وخت را روان دی ته یقین وکړه چې یو ماشوم به جومات ته هم نه ځي چې هلته مړه کېږو مدرسې ته به هم نه ځي چې هلته قتلېږي دلته د مفتي صاحب وینې هم لا پرتې دي. سوچ کوه زه وایم چې لا دا غم به سوړ نه وي خو که پښتنو په دې لږ خاموشه شوی نو هغه ورځ لرې نه ده چې بل یو درون غم را روان دی. الله پاک دې خیر وکړي او الله پاک دې زمونږ په دې سیمه باندې خپل رحم وکړي. مننه. خوشحاله او بریالي اوسئ.